بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ورونو مو د نن ورځې د درس موضوع دا ده چې څه رقم وکولی شو موږ د خپلې پروژې دپاره فعالیتونه اډ کړو یا فعالیتونه ورته تعریف کړو یا فعالیتونه ورته واچوو په داخل د پروژه کې. د دو په خاطر باندې چې موږ وکولی شو فعالیتونه پروژې ته ور اضافه کړو، د یوې پروژې دپاره هم د فعالیتو لیست جوړ کړی دی او غواړم چې اول د دغه فعالیتو په اړه باندې چې موږ تاسې څه رقم د اډ کړو په دو رابطه باندې وغږیږو او پس هغو بیا د فعالیتو اډ کولو پروژه کې په ښایسته په نظر کې ونیسو. تاسو که دلته متوجه شوي وئ انجینر صاحب، موږ دلته یو اکټیویټي آی ډي ده. په اکټیویټي آی ډي کې دلته ورته وګورئ انجینر صاحب، موږ 0001 DES ورکړی دی. تاسې چې هر کله په سکیجول کې خپل فعالیتونه اډ کوئ دمغه WBS مربوط ابریویشن به خپل فعالیت ته ورکوئ. مثلا موږ ورکړی چې 001 ډیزاین، بخش د ډیزاین دی، DES چې اخیستی دی. 002 ډیزاین، 003 ډیزاین. په عین شکل سره تر آخره پورې په همدو رقم سره غلی. کله چې تاسو راشئ دو ځای ته ګورئ د ډیزاین موضوع ستې ختمیږي. ډیزاین چې ختم شوه دلته پروکیورمنټ شروع کیږي. دلته ګوره ورته وي چې 0014 پروکیورمنټ د دو ځای نه شروع کیږي، یعنې 14مه فعالیت چې موږ شروع کیږي د پروکیورمنټ دی، اما د اکټیویټۍ سره PRO لیکو خاطر د دو باندې چې موږ پوه شو چې فعالیت د کوم WBS مربوط دی. دا تر آخره پورې په همدو شکل سره دلته تشریح شوی دی. راځي هر WBS ته مطابق د خپلو قیمت ورکول کیږي او مطابق د همغه WBS هلته ابریویشن یا مخفف یې ورسره لیکل کیږي. تر آخره قسمته پورې دا WBS په دو رقم سره خپل قیمتونه اخیستي دي. د هغو نه وروسته اکټیویټي ډسکریپشن دی. اکټیویټي ډسکریپشن څه شی دی؟ د یوه فعالیت تکمیل نوم دی. تاسې متوجه شئ ورونو چې پرایمویرا نه نوي حروفه د اکټیویټي په سل کې اخلي، نه نوي حروفه د سپیس سره د نه نوي حروفو نه او طرف ته چی نشي اخیستی. اما MS پروجیکټ چې څو لیکې کې اخلي، لکه ورد داسې دی، لکه د اکسل سل داسې دی چې څو لیکې کې اخلي، اما دلته د نه نوي حروفو زیات نشي اخیستی. نو بناً تاسې چې کله یوه اکټیویټي اډ کوله په پرایمویرا کې په نه نوي حروفو کې تکمیل کړئ چې تکمیله یوه اکټیویټي تعریف کړی شي. د هغو ځای نه دې خواته یې بخش د ډیوریشن دی. هر فعالیت ته خپل ډیوریشن اډ کوئ. ډیوریشن به تاسې اسټیمیټ کوئ ورونو. د هغو نه وروسته وروره سکسیسر او پریډیسیسر دی. سکسیسر څه شی دی؟ پریډیسیسر څه شی دی؟ او هیڅ فعالیت دی موږ په سکیجول کې موجود نه وي چې هغه یو پریډیسیسر او سکسیسر ونه لري. حتمی ده یو فعالیت به یا هم به پریډیسیسر لري هم به سکسیسر لري. که چیرې تاسو په سکیجول کې یو فعالیت پریډیسیسر ونه لري او فکر وکړه چې په دو سکیجول کې 15,000 فعالیتونه دي، په دو 15,000 فعالیتونه تاسو یو فعالیت پاتې چې هغو ته هم پریډیسیسر نه دی ورکړی یا هغو ته هم سکسیسر نه دی ورکړی، د تاسو سکیجول کاملا ناقص دی. هیڅ فعالیت په سکیجول کې پاتې نشي چې هغه بدون د سکسیسر او پریډیسیسر وي. بعض استثناءات لري چې هغه بیا زه درسو کې تشریح کوم. اما تاسو دپاره سکسیسر او پریډیسیسر حتما باید موجود. سکسیسر څه شی دی؟ پریډیسیسر څه شی دی؟ که موږ درې فعالیته په نظر کې ولرو، اول، دوم، دریم. اول فعالیت د موږ د هغو لاندې دوه فعالیته نور دي. د دوه فعالیته نور د اول فعالیت دپاره سکسیسر دي. د دویم فعالیت دپاره اولنی فعالیت پریډیسیسر دی، دویم فعالیت سکسیسر دی. د دریم فعالیت دپاره پورتني دوه فعالیتونه پریډیسیسر دي، لاندني که د هغو لاندې فعالیتونه وي هغه یې ټول سکسیسر دي. یو مثال به وښیو.
د ما پلار د ما پریډیسیسر دی، زه مې د پلار سکسیسر دی. د ما اولادونه ما ته سکسیسر دي، زه مې د خپل اولادو دپاره پریډیسیسر یم. د موږ نیاکان چې هر څوک دي، د موږ نیاکان د موږ پریډیسیسر دي، د موږ نماسیان چې چېرته راواقع کېږي، کړواسیان دغونه هر شی چې ورته وایي، دا ټول د موږ سکسیسر. نو بنان هیڅ داسې فعالیت د موږ نه پاتې نه شي چې په هغو کې موږ ووایو چې دا پریډیسیسر نه لري او دا سکسیسر نه لري. استثناءات چې لري په راتلونکي درسو کې هغه هم تشریح کېږي. دغه نه وروسته موږ کلاینټ لرو. کلاینټ څه شی دی؟ موږ یوه بیوکیو چې لاسته راځي، په هره بیوکیو کې موږ ډبلیو بي ایسونه لرو. هر ډبلیو بي ایس د موږ یو قیمت لري. څنګه؟ د مثال په توګه که موږ ولرو بخش د موبلایزیشن، موږ ولرو بخش د ډیزاین، موږ ولرو بخش د کانسترکشن، موږ ولرو بخش د پروکیورمنت، موږ ولرو بخش د کیو کیو سی، د هر یو ځان ته یو قیمت لري. هر یو ځان ته یو قیمت لري. دا قیمتونه بیا پاسته په اکټیویټیو باندې تقسیمیږي. د اکټیویټیو قیمتونه مجموعه هم چې راټوله کړه، بیا د ډبلیو بي ایس ټول قیمت داسې درکوي. دغه قیمتونه د ډبلیو بي ایس، د هر یو ډبلیو بي ایس دا په یو کود باندې ښودل کېږي. مثلا دلته موږ ته یو کود ښودلی 001، 002، 003، 004، 005. د موږ مین ډبلیو بي ایسونه چې کوم دي، هر ډبلیو بي ایس هم چې یو قیمت پیدا کړه، د هغو قیمت دپاره یو کود ورکوو. کلاس ډبلیو بي ایس ولرو، موږ کولی شو چې 0010 ورته ولیکو یا 010 ورته ولیکو. دا کودونه چې تاسو ورته ورکوئ دا اختیاري دي. هغه د ارګان مربوط کیږي چې دوی ته کوم کود ورکړه. کلاینټ معرفي کیږي، کلاینټ په نمبر باندې ښودل کیږي همیشه. دا کلاینټونه موږ تاسو په خپلو پروژو کې استفاده نه ترې کوو، خو بعضې ارګانونه دي چې هغو په خپل ارګان کې استفاده ترې کوه، ځکه هلته بعضې نور سافټویرونه دی لري چې کله یې ور واچول د هر کلاینټ قیمت معلوم دی. یعنې موږ هیڅ کله نشو کولی، یو سنټ هم نشو کولی چې د اول کلاینټ نه یې دوهم کلاینټ ته انتقال کړو، تر څو پورې چې موږ د پورته ارګان نه اپروval ونه خلو، دو کلاینټ ته یې هیڅ کله نشو اچولی. نو په دو خاطر باندې هر ډبلیو بي ایس ځان ته یو کلاینټ لري. دغه نه راکته پسې په دو قسمت کې کاست دی. د هر فعالیت دپاره کاست معرفي شوی. دوستانو، کاست همیشه باید ریل وي. ریل کاست تاسو باید سکیجول ته ورکړئ. ریل کاست نو دا بخش د برآورد دی، موضوع د برآورد ده. د یوه کاست د قیمت دپاره څه رقم یوه جنس د یوه آیټم ته قیمت ورکوئ، برآورد باید وکړئ. بنان څوک چې سکیجول کا، د هغو دپاره باید هم فعالیتونه ورکړل شي، هم قیمت د فعالیتو ورکړل شي. دا ما تاسو ته درلیږلی دی. دا لیست ما تاسو ته په واتساپ کې څوک چې په ګروپ کې دي دو ته مې ورلیږلی دی، او دا انجینر صاحبان به په دو باندې کار وکړي، دا به ټول یې اډ کړي او خیر څه به دونه یو سکیجول جوړ شي.